علیکم تاسو ګورئ پی ټي وي نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم د پېښور سنټر نه نیغ په نیغه زه یم فوزیه بخاري او ما سره ملګرتیا کوي محمد آفتاب. جګه د منو کتونکو تاسو به ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به خوشحال به دا همیش زم د ټولو ملګرو ستاسو لپاره دعایي او څنګه چې تاسو ته پته ده چې روزانه ستاسو لپاره د خپرونې موږ راوړو د 9 بجو نه واخلې لس بجو پورې په دې کې ستاسو زموږ ترمنځ خبرې ترې کېږي د ټلیفون د لارې ټلیفون نمبر به هم تاسو ته ووایم په سکرین به هم تاسو وګورئ 921 خو د دې نه علاوه زموږ اکثر دا کوشش وي چې خپل سټوډیو ته څه داسې خواږه درانه مېلمانه راوغواړو چې هغې څه ناڅه یو شعبې سره د هغې تعلق وي او څه ناڅه معلومات چې دي هغه ته موږ هم ترلاسه کړو او تاسو ته هم ترلاسه کړئ او همدغه زموږ چې کوم مېلمانه دي هغه تاسو خوښوئ مو او د هغې چې کومې خبرې تېري هغه هم تاسو خوښوئ که د منو کتونکو موږ ټول انسانان چې یو نو موږ الله تعالی پیدا کړي یو د مسلمان په حیث باندې دا زموږ ایمان هم دی او دا زموږ عقیده هم ده موږ کې زنانه پیدا کړي دي نارینه پیدا کړي دي او یو بل جنډر چې کوم دی هغې ته ټرانسجنډر ویل کېږي چې هغه هم د دې معاشرې یا د دې سوسایټي یوه برخه ده خو داسې خلکو لا په عام توګه باندې زموږ چې کوم د سوسایټي خلک دي هغوی ورله هغسې توجه نه ورکوي که هغه موږ په ایجوکیشن کې وګورو که هغه موږ د هیلث خبرو وکړو یا بېشماره داسې نور څیزونه دي چې په هغې کې موږ وګورو بلکې د ټولو نه مخکې د دې ټرانسجنډر چې کوم کور والا دي فیملیز دي مور پلار دي د ټولو نه مخکې خو هغې دې له اهمیت نه ورکوي نو دا داسې خبرې تېرې دي چې ډېرې نازکې دي موږ سره په سټوډیو کې نن صوبیه خان ټرانسجنډر چې دی نو هغه دلته کې موجود دی هغې سره به خبرې تېرې کېږي څو ورځې وړاندې د ټرانسجنډر سپورټس ګالا 2020 په صوبایي حکومت یو سپورټس پروګرام هم ارینج کړو په قیوم سټیډیم صدر کې او هغې کې هم صوبیه چې کوم ده نو انعامونه یې ګټلي دي څه انعامونه یې ګټلي دي په کوم نمبر راغلي دا ټولې تپوس او پوښتنې چې کوم دي دا به د صوبیه نه کوو صوبیه ډېره مننه ستا د راتګ چې تاسو ټایم وباسو تاسو راغلې مننه خوشحاله اوسئ ستاسو اول ډېره زیاته مننه او ستاسو پروډیوسر صاحب ډېر زیات او ستاسو پی ټي وي ډېره زیاته مننه چې زموږ ټرانس کمیونټي هم دلته پروګرام کې کېناستو موقع یې راکړه ډېره مننه ډېره مننه صوبیه څه موده مخکې هم اتفاق شوی چې تاسو راغلی وئ او خبرې تېرې شوې وې خو ډېرې خبرې چې کوم دي نو پاتې شوې وې بل دا چې بېشماره داسې خلک دي چې هغې کېدای شي هغه پروګرام نه و کتلی او نن ډېر خلک ناست دي او پروګرام په شوق سره ګوري تاسو خو خیر اوس ماشاءالله ډېر خلک پیژنې هم او زما په خیال کې چې تاسو چې کوم ځای جوړ کړی دی نو هغه خپل ستا هغه یو محنت دی چې خلکو ته په نظر باندې راځي خو دا راته ووایه صوبیه چې څنګه د فیملی د طرف نه څومره سپورټ وي تا ته د فیملی متعلق لږ ووایه مور پلار وروڼه خویندې د هغې دپاره ستاسو ایکسپټ کول او بیا هلې ځلې دې باندې لږ شانتې رڼا واچوو نورې خبرې بیا کوو فوزیه لکه تاسو ته فیملی حوالې سره خبرې وکړو زموږ کمیونټي چې کوم څومره هم ده نو هغه ډېره زیاته لکه د فیملی نه محرومه ده نو خیبر پښتونخوا کې به لکه زه په دغه باندې ویم چې زما فیملی زه ایکسپټ کړی یم لکه بچپن نه والې اوسه پورې ما څه خپله فیملی ډېره زیات ټیک ټاک لکه ما داسې نه محسوس کېږي چې لکه ما ته څه خبرې کې کمي محسوس شوې زما په لکه ما ته څه داسې په شکلونو یا فیس باندې ما ته محسوس شوي لکه دوی ما سره لکه نورو بچو نه ډفرنټ وي الحمدلله د الله پاک ډېر لاک لاک شکر زما فیملی ما ډېر زیات ایکسپټ کوي ما سره قدم په قدم ودرېږي زما هر یو خبرې کې ما نه مخکې ما سره سات ورکوي نو دا ډېره غټه خبره ده او بیا زما وروڼه چې دي نو هغه ما سره لکه داسې لکه ما ته نه محسوس زما وروڼه لکه زما یو ښه فرینډز دي لکه زما چې کوم یو اکټیویټیز یا مثال کې زه څه کول غواړم زه یې سره شیر کوم لکه ای ما سره داسې شیر کوي لکه ای دا نه محسوس چې زه یو ټرانسجنډر ای ما ته محسوس لکه زه یو فرینډ نو داسې ما ته محسوسېږي نو غټه خبره ته کمیونټي کې زموږ ته ټرانس لپاره غټ ایشو چې دی یا مثال کې ایکسپټینګ چې وي هغه ته مور او پلار نه وي ولې چې دا کمیونټي داسې ده چې لکه دوی نه خلک مخ اړوي پهله مخکې خپل مور او پلار واړوي بیا ترې وروڼه خویندې واړوي بیا د رشته داران واړوي بیا څلورم نمبر موږ معاشره یادو بیا معاشره ته واړوي معاشره ته ولې واړوي ای دا معاشره دا سوچ کړي چې دا بچې خپل مور نه ایکسپټ کوي نو زه یې ولې ایکسپټ چې د کور نه خلکو ته ایکسپټیبل نه دی نو بیا بلکې دا الله تعالی کریچر دی دا خو انسان د وس کار نه دی صحیح لکه موږ وګورو آفتاب لکه ډېر فیملیز کې لکه معذوره بچې پیدا شي خلک معذوره بچي سره مینه کوي بلکې زیاته مینه به سره کوي چې لکه دا لکه خلکو نه ډفرنټ مینه کوي هر سره سره ریسپیکټیبل ملاویږي خلک د دواګانې اخلي خو زموږ کمیونټي داسې ده چې لکه دې ته خلک چې کله هم لکه وګوري نو هر سړی لکه خندا په شکل کې لکه دغه کېږي نو دا نه ریکول پکار ولې چې لکه دا لکه فیملی باندې دا غټ اثر لري او شکر دې ما تاسو ته لومبۍ کې اوس خبره وکړه د آپ پروګرام کې چېرې اوس کم از کم هغه ډسکریمینیشن ختم شروع د خلکو هغه مینه یا دا د میډیا کمال دی یا ستاسو خپل ایبیلیټي ده یا اویرنس راغو یا په مختلف فیلډ کې ستاسو انټریکشن دی که هغه ایجوکیشن دی که هغه بزنس دی یا ستاسو دا کوم سپورټس کې چې ستاسو کوم کمپټیشن یا د دې نه مخکې ما تاسو ته خبر وکړه چېرې کوم خیبر پښتونخوا
کوم ریډیو براډکاسټر فورم جوړ شو پای کې تاسو کوم رول دی صحیح. نو هغه د ستاینې وړ دی نو هم د دې وجې نه بس تاسو همداسې دغه کېږي نمایندګي کېږي لکه موږ ماشاءالله زموږ څومره هم کمیونټي لکه زه به دا په چیلنج باندې وایم چې لکه هی ته ماشاءالله کار کولی شي خو څو په یو پلیټفارم یو ټرانس ته نه میلاو نو هغه مخکې نه مخکې نشي تللی لکه موږ هر سړی دا خبره کوو چې یو لکه دا ولې پروګرام لځي دا ولې ګډېدو لځي اوسه پورې موږ دا سوچ نه کوو چې لکه دې فار ایگزامپل پروګرام ته نه ځي یا مثال کې نو دی به لکه دا خپل رینټ چېرته نه پیدا کوي دی به کپړې پیزار چېرته نه پیدا سوسایټي خو هغه ایکسپټ کوي نه ایکسپټ کوي نو څه به کوي او دا خلک چې دی لکه په دې لکه فیملی کې نه ایکسپټ کوي او چې کله ته فنکشن باره کې خبرې شي نو دی له بیا ښه ریسپیکټ سره ورځي دی له پیسې هم ورکوي دی له په پروګرام کې دی څنګه چې زمونږ په سوسایټي کې خلک چې دي نو هغه میوزیک خوښي سندرغاړي خوښي خو د سندرغاړي اواز خوښي خو سندرغاړي هغسې نه خوښي فنکار نه خوښي خاص بیا دا راته ووایه چې دې طرف ته راتلم چې روڼه خویندې تاسو څومره او بیا ټرانسجنډر چې کوم نو صرف تاسو یې پکې یا نور هم پکې فیملی کې زما روڼه خویندې چې دي هغه 15 روڼه خویندې مونږ زما نه 2 وروڼیان مشران دي او زه پکې دریم نمبر یم او 2 زما خویندې دي او بیسیکلی چې داسې چې لکه زه پکې صرف یو ټرانسجنډر په خپل فیملی کې نو لکه ماته داسې نه محسوسېږي چې یو ټرانسجنډر لکه ماته صرف داسې محسوسېږي چې زه دې لپاره یو ورور یم یو خور یم ولې چې لکه زه الحمدلله د خپل د مور او پلار چې زما څومره اوسه پورې لکه څونه خدمت هغې زما لپاره نه زیات ما هغې لپاره کړی دي د هغې نوم مارو شکر الحمدلله په ښه لفظونو کې لکه هر ځای کې لکه څنګه تاسو زما ته مور او پلار پروګرام کې مې چې سپورټ نو دا ډېره غټه خبره ده نو غټه خبره ده چې زموږ کمیونټي کې اوسه پورې لکه فیملی ایکسپټینګ نشته خلک لکه دا خپل فیملی چې مثال کې لکه دی ایکسپټ کړي که نه نو دی به لکه د معاشرې لپاره د پاکستان لپاره به ښه ښځینو کې لکه ښه نوم روښانه کړي څنګه زما یو مثال ټوله دنیا ته مخامخ دی لکه زه اف ام کې کار کوم زه اف ام ته څنګه راغم لکه ما سره د مور پلار سپورټ و زه دې ځای ته ورسېم لکه اف ام ته تلل ډېر ګران کړ بیا ټي وي ته راتلل بیا دې نه بعد بیا ډرامو ته تلل دا زما یو کرکټر نو فرست ټایم ما چې کله هم دا جوین کول ما په سبق سم زما خواهش و لکه زه ګډېدو زما ډېر زیات شوق نو ما ته به مې دا ویل چې لکه ته خپل یو کار پروفیشنل طریقې سره وکړه چې هغې له خلک بل لنګې تصویر کې بل لنګې سپورټ دی نو ما هغه ټایم و چې لکه ما په ښه سټیج باندې به ما کله کار کول نو ما ته به داسې ما ته د خلکو کوم ریسپانس چې میلاوېدو نو ما ته به پته لګېد چې ګډه هماغه ده خو کرکټر چینج شو په سټیج شو هغه ځای چې دی نو هغه لږ په های لیول باندې شو یا نو خلکو هغه ریسپانس هم دې سره بدلېدو نو ما بیا دا کوشش کول چې زموږ کمیونټي څومره هم دی چې زه دې لپاره څه کار وکړم لکه خلک صرف دا سوچ کوي چې لکه یو ټرانسجنډر به صرف ګډېدو طرف ته ځي अब پروګرام کې صرف ګډېږي به په دو خوشحالۍ ته به ځي هلته به لکه مثال کې 8 نوالې 12 بجو پر به دې ګډېږي خو ما وایي چې زموږ ټرانسجنډر چې لکه څه کولی شي نو کولی شي ما ډېر محنت کولو ما چې لکه اف ام ته ځان ورسول چې زما د اواز سره خلک مینه پیدا کړي سو کم کمیونټي خلک نفرت کوي چې کمیونټي خلک محبت پیدا کړي نو ما اف ام نزان څخه خپل لیسنرز پیدا کړ دونه محبت ما د خلکو پیدا کړ ایجوکیشن سوره کړی دی تاسو ما بی ایس کمپلیټ کوس به ان شاء الله نه بعد ماسترز کوم خاصو به دا راته وایي چې تاسو چې کومه کمیونټي دا په دې کې ایجوکیټډ خلک پکې ډیر دي تاسو څوک پیژنې اورال د پاکستان خبره کوم وکړو یا که د خپل صوبې خبرو کو نو دلته کې شته داسې چې هغه ایجوکیشن اغسته دي او بیا په ایجوکیشن کې دغه لپاره مشکلات مخې ته سدي څه مشکلات بیسیکلی سکول لکه زموږ ډېر ټرانسجنډر دي سری چې ماشاءالله ډېر کوالیفیکیشن هم ډېر زبردست دی خو طریقې سره ایجوکیشن ما یې کړی دي خو بدقسمتۍ نه زه دا ووایم که نه چې اوسه پورې یو ادارې اوسه پورې یې لپاره نوکري ورنه کا هر چا دا خواهش یې که زه لکه مثال کې ایجوکیشن وکړم سبا ما ته د یو پل میلاویږي زه به یو ښه پلیټفارم باندې کار کوم لکه زه مثال کې ایجوکیشن کې به ټیچنګ تللی شم یا مثال کې هیلث کې تللی شم داسې پرایویټ ادارې هم ډېرې زیاتې دي په کار هلته هم زموږ ټرانسجنډر لپاره لکه ښه طریقې سره نوکریان منتخب شي اوسه پورې خیبر پښتونخوا کې ما یو ټرانسجنډر مونه کو چې یا پرایویټ ادارې کې کار کړي یا د علاوه سرکاري ادارې کې کار کړي نو داسې د زموږ ګورنمنټ ته پکار زموږ لپاره ښه اقدامات کړي سره پکار چې نوکریانو اعلانات کوي څنګه داسې ما ګوره دا ډېره ښکلې خبره ده څنګه چېرې ده کوم زموږ د سیټ فیملیز وي یا دغه فیملیز وي آرم فورسز فیملیز وي یا رہی لپاره مختلف کوټاز یا د فیمیل لپاره خپله یا د سپیشل پرسن لپاره 2% او 10% کوټا کې خودي شي دا پکار ده دا د خامخه او زموږ انشاءالله د پی ټي وي په وساطت باندې به دا خلکو ته زموږ د خواست رسیدلی وي چېرې شته زموږ په سوسایټي کې یوازې تاسو نه چېرې تاسو ایجوکیټډ نه ما ډېر خلک داسې وکړه تاسو بل دا مې وکړه چېرې بزنس باقاعده شروع کړی دی ما اوس هم پروډوسر صاحب ته خواست وکړو چېرې داسې زموږ پیژنګلونه نور هم شته چې هغه په های لیول باندې هم داسې فیلډ والا دي او بزنس کوي هغه هم راغوستل پکار دي چېرې د دې اوس صحیح سو بیا دا چې کوم خبره آفتاب چې کوم کوي ګورنمنټ کوم وګورو نو هغه سنه سو کوټه چې کوم دا هغه جابس کې کېدلی شوی دا او دا ټوله ذمہواری یا ټوله ریسپانسبিলিټي چې کوم دا صرف د
حکومت پاکستان نه راځي بلکې دې سره سره چې کوم پرایویټ تنظیمونه دي یا ارګنایزیشن دي هغې له هم پکار دي چې ټرانسجنډر دپاره هغې خپله یو کوټه کې دي مخصوص هغې دپاره جابز ولې چې دا هم د معاشرې یو حصه دي خو زما خپل یو ذاتي خیال دا دی یو سوچ زما دا دی چې د جابز نه علاوه د ستاسو دپاره ستاسو کمیونټي دپاره داسې کم نور هنر کیدی شي چې په هغې کې هغې د زنانو نه یا د نارینو نه ښه کار کولی شي لکه مثلا ما په خیال کې هغه بیوټیشن کیدی شي هغه بیوټیشن ډېرې زیاتې ادارې دي ټیلر کیدی شي ټیلرز کیدی شي لکه ما تاسو ته وویل چې لکه زمونږ ټرانسجنډر په میک اپ باندې او په ډریسنګ باندې خو لکه تاسو وګورئ لکه ډېر زیات یې ډیزاین ته خواري کوي په ډریسنګ هم کوي په میک اپ هم کوي لکه خپل ځان لکه بالکل ډفرنټ لکه چینج کوي نو دې سره ماشاءالله او زنانه د سره ډېر ریلیکس د ټولو نه ډېره خبره اوس لکه پالر چې دې لپاره لکه دې ځای کې جوړ شي د لکه مسله نه اوس یو ټرانسجنډر که مثال کې خو زه پالر جوړم خو هلته به ته سوسایټي طرف نه ډېرې زیاتې مسلې جوړ خلک وایي ته هجلاګانو پالر لکه داسې لفظونه جو دې لفظونه دا خلک بچ نه دي به خطر کې خپل جاب هم کوي خپل پالرز به هم چلوي خپل بوټیکس به هم چلولو چې لکه څنګه عام روټین کې ښځه یا سړی څنګه اکټیویټیز کې داسې به دې هم کوي نو غټه خبره چې دلته معاشرې ده هغه معاشره دي ته هغه کار طرف ته دې نه پرېږدي لکه جي چې کم کار طرف ته غواړي لکه هغه طرف ته دې نه شي تللی زما دوه درې فرینډز یې دا غواړي چې لکه ځان له بیوټیشن لپاره لکه کلاسونه مې زده کړي لکه ښه طریقې سره کلاس ورته میلاو شوی اوس یې ځان له پالر طرف ته سوچ کې رکاوټ ته دا دی چې لکه اوس چې کوم ځای کې رینټ باندې یو ښځې ته پالر په 20,000 میلاوي چې ټرانسجنډر نوم راځي ته 50,000 میلاویږي دا ولې لکه مقصد دا بالکل په سوسایټي کې به چینج راځي بدلون به راځي او زما په خیال کې آفتاب هم په داسې طریقې باندې چې داسې پروګرامونه کېږي خلکو کې په دې طریقه باندې اویرنس راځي او پکار ده چې دا د سوسایټي دپاره څنګه چې نور خلک اکسپټیبل دي پکار ده چې دا کمیونټي چې کوم ده د ټرانسجنډر دا هم اکسپټیبل وي ځکه چې د ټولو نه مخکې موږ انسانان یو د هغې نه پس بیا د سړي یا د نارینه یا ټرانسجنډر چې دي یو تفریق شوی دی د ټولو نه مخکې خو دا یو خبره ده خبره درې تاسو سره کېږي خو ریسنټلی آفتاب هم درنه تپوس کې د ټرانسجنډر سپورټس ګالا 2020 د قیوم سټیډیم کې ریسنټلی ستاسو کیپی ګورنمنټ چې کوم بالکل صوبایي حکومت چې کوم پروګرام ارینج کړو د سپورټس لپاره هغې کې څه چل کړو څه هلې ځلې دي وي څه دي ګټلي دي څه دي روړلي دي باندې لږ رڼا واچوه جی او قیوم سټیډیم کې زموږ کوم گیمز شو دا غټه خبره ته کیپی ګورنمنټ زړه ته شکریا تا کوم بیا د سپورټس ګاله هم چې ډېر ښه پروګرام لپاره ارینج شو ولې چې زموږ هغه کمیونټي چې هغه ټول عمر په تیارو کې پاتې شوی را هغه ټول عمر خلکو بهر نه راګټلې کاغي چې خپل ضرورت شي لپاره بهر راوتی نه ته بیا هم رکاوټ جوړ شوی دی فرست ټایم د څه شو لکه دا به څنګه سیکنډ ټایم د پروګرام ارینج شوی په سپورټ ګاله کې چې د کې زموږ ته کمیونټي خلک راغی ای گیمز وکړو نو هغه په مخونه چې کوم خندا وکنه نو هغه ای اختر کې نه ملاو شي ولې چې هغه ته ټول په غمونو په تیارو کې په اختر وی په ډیرو کې وی کا مثال کې رمضان وی سن اکټیویټیز عین هر چیز ندی محروم دا د اکټیویټیز چې د ټرانسجنډر په محبت راغلی ولې چې دا فیل کول چې لکه موږ ته یو کول اسمان لاندې دغه ملاو شو نو دا ډیره غټه خبره وکنه دی لپاره او بل خبر دا چې لکه موږ ته خطر کې سره موږ گیمز وکړو او بیا خپل کمیونټي سره گیمز دا ډیر زیات خلک دي لکه مثال کې هغه فرنچ لکه موږ لکه موږ یو بل سره محبت خو بیا کله گیم چې ډېر خلک به پکې داسې مې چې هغې به ځان په کس باندې دغه کړي ټرانسجنډر داسې شته پکې اصل کې به اصل کې آفتاب ټرانسجنډر چې کله هم خبره کېږي نو کله هم یو انسان ته جن ټرانسجنډر نشي جوړی دی ولې چې دا الله طرف نه یو تخلیق د الله طرف نه یو دغه جوړ ډېر خلک ټرای کوي دا ټرای کوي خو لکه کې ناکامېږي ولې چې یو کله موږ په ډرامه کې یو کرکټر یو آرټسټ لیول کې چې ځان ټرانسجنډر جوړ کړه نو کم از کم یو غنټې پر مغلو پټن شي چولې نو هغه ټول عمر په ټرانسجنډر سره څنګه تیرې دا ډېره غټه خبره ده نو گیمز چې ډېر زبردست گیم زمونږ شو د خپل کمیونټي سره زمونږ شو او بیا هغه خلک موږ ته ناست معاشري خلک نو موږ ته ډېر زیات خلک دي چې کم خلکو به دا ګڼه چې دې نشي کولی نو هغه خلک موږ ته په ګراوند کې ناست بیا موږ ته ډېر زیات خوشحالي به دې محسوس شوه چې زمونږ خپل چې کم ټیلنټډ خلک مخې ته راغه تاسو کوم فیلډ نه لوبېدی پکې زه خو ته خپل کمیونټي رات نه لوبېدم او بل کوم لکه ایتھلیټکس یا څه ما خو څلور پنځه گیمز کړي جی جی کوم نو ما پکې یو گیم چې و هغه ته کرکټ او یو زما ریلینګ گیم او دینه بعد یو زمونږ د رسکې گیم هغه کې زړه ډیزاین پسمل چې گیم راخلو کنه هغه موږ سره شارټس موږ دلته خولې دی نو هغه گیم ما ډېر انجوای کړ او دینه هاکی و نو د څلور گیمز کې ما فرست پوزیشن راشته او ما ته میډلستونه ملاو شو کپ سم ماته ملاو شو لګو خای موږ ته چې جی دا ماته ملاو شو د ګولډ میډلستونه دا ټول د الیکشن ته واخلي زموږ کیمرمن نو لکه دا خلکو ته لکه د سیخکال کې عام بخکاری خو زما لپاره دا ډېر غټ اعزاز او د مال لپاره غټ دغه فخر
فخر خبره چې لکه موږ ته دا ملاو شو لکه موږ دنیا نه لکه پټ نه یو لکه موږ ټالنټډ یو دا د ټالنټډ نه خدا د چې تاسو یو اوارډ ملاو شي انسان چې کله په سکول کې مهنت کوي نو هغه یو کپ لپاره مهنت کوي چې ماته به ټرافي ملاويږي او ټرافي لپاره هغه ډیر زیات کوششونه کوي ټرافي به خلکو ته لږ ښکاري خو ټرافي چې څومره اهمیت انسان ته پته لري بل چاته پته او څه احساسات دي سودا به موږ ته خیر خو احساسات مې دا چې لکه کله ما زما نوم یې په ګراوند کې رښتو چې صوبیا خان دسي فرست ګولډ میډل او دا نو ای باندې هغه ټایم کې ماته لکه شانتي خفګان بدل لکه شانتي محسوس شو چې لکه هغه خلک چې زمون خلکو نه خلکو دغه کولو مثال کې دې نفرت کولو نن ماته هغه خلکو دوران کې ماته لکه دونه ښه اعزاز ملاويږي ماته انعام ملاويږي نو زه په هغه ټایم کې ډېر زیات خوشاله وم چې لکه زمون کمیونټي هم څه کولی شي دا د هغې لکه رزلټ دی مخامخ لکه نتیجه له خلکو د مخامخ کاري چې موږ ته ښه طریقې سره کپس ماته ملاو شو دا اواردز ماته ملاو شو نه بعد ماته خل پیسې لګې ډېرې ملاو شو نو دا ما لپاره ډېره غټه خبره وه نو دا زه په خپل ژوند کې دا خوشحالي یو نوم ستاسو په سوسایټي کې پیدا شو ډېر زیات دا راته ووایې د دې هر څه نه پس تاسو مخکې کول څه غواړئ او د خپل سوسایټۍ لکه تاسو یو رول ماډل د هغې لپاره شوې جی جی نو تاسو څه وایئ چېرې زما لکه دا نه چې یوازې بس تاسو صوبیا خان یو ګولډ میډل مو ګټلو په ریډیو کې راغی یو ښه سوسایټي په ریډیو کې جوړه شوه هغه راښایسته ملګري یا ستاسو په وساطت باندې هغه شی کنسټیټیوټ شو دغه شو نو تاسو وایئ چېرې لکه رامخکې شوې فرسټ ټایم په دې فیلډ کې اوس به نورو له هم لار ورکوئ یس اف کورس مقصد هم ایز لیډر به تاسو دغه کوئ مقصد هم زما دا دی چې زما کمیونټي چې زه مخې ته راوستل غواړم لکه مقصد مې دا دی چې تایي ته په حال کې لکه کمې مسلې وي یا مثال کې دین علاوه نور لکه ریلیټډ معاشره کې څونه مسلې وي هغه زه دې خلکو نه بهر کم لکه زما بیسل کې زما دوه درې فرینډ داسې دي چې هغې ایجوکیشن انکمپلیټ و نو هغې لپاره ما هلې ځلې وکړې ما دوباره ایجوکیشن سټارټ کو هغې طریقې سره خپل سمسټر اوس ویلم اقبال اوپن یونیورسټي خپل سمسټر وی نو مقصد دا چې دا زما کم دوه درې فرینډ چې لکه دا په ښه طریقې سره یو ادارې ته لاړ دا ما کامیابي ترسره کړه که فار ایگزامپل یو صوبیا خان لکه صرف ځان له لګي او چې دنیا ته هغه دنیا نه پټه نه نو هغه به زما ناکامي کړه زما په وجه زما یو ټرانسجنډر په ښه نوکرۍ باندې راغو یا د ښه طریقې سره په خپل کور کې اکسپټ شو نو دا زما ګټه ده خو دا سوسایټیز شته دي چېرې تاسو پروټیکټ کوي لکه یو خو ان جی اوز ټایپ یا تاسو خپله یو کمیونټي کې یو سوسایټي جوړه شي لکه څو ملګري تاسو یې پای کې میل هم شي عام سوسایټي نه فیمیل هم شي تاسو ټرانسجنډر هم شوی څه نقصانات وي څه خبرې خلک راټول شي که نه دا یو دغه نو بیا راغې څه قسم نقصانات دي څه خبره کېږي او ته څوک څه وایي نو قانوني دغه هم کوي دا څه شته دي ستاسو بیسیکلی زمونږ کمیونټي چې زمونږ خپل ممبران دي خپل صدران دي هغې لګې لپاره هلې ځلې کوي او دا په کار هم دي لکه زه خو یو ټرانس یم زه چک شو زه خو د معاشرې نه هم سیف یم لکه خلکو نه هم سیف یم خو داسې کمیونټي زمونږ چې خلکو نه ډېر زیات دغه کېږي لکه فار ایگزامپل تشدد به سره وشي ځای کې نه یې په سر ته یې ته مشرانو لاس لکه ډیلي مونږ ګورو په دې لږ وخت کې چې څومره دغه وشي حادثات کېږي تاسو به کتل په میډیا باندې مونږ ګورو نو دا ده چې لکه د دې روکتام لپاره زمونږ کمیونټي غریب ډېر هلې ځلې کوي خو بدقسمتۍ نه زه بار بار هر پروګرام کې هر ځای کې دا خبره کوم چې څو پورې ته خپل بچی د خپل مور پلار نه اکسپټ کړي نو زه به کله هم څوک اکسپټ نه کړي که دا ځکه زه بار بار ځکه وایم چې زما به داسې دا پروګرام به اوس خلک ګوري ما هغه خلک به هم ناست چې هغوی بچي به هم ټرانسجنډر وي هغوی به لکه هغوی ته صرف دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو خپل بچي په خپل اکسپټ کوي لکه دا الله پاک پیدا کړي تاسو په خپل اکسپټ کړي لا تاسو هغه ما رنګ عزت ورکړي څنګه نور بچو له ورکوي نو دا معاشره به هم دی له ما رنګ ریسپیکټ ورکړي هغه رنګ عزت ورکړي شکر الحمد زه مور پلار اکسپټ کم معاشرې هم زه اکسپټ کم دنیا سره زما څونه ریلیټډ مسلې دي دنیا سره زما څونه هلې ځلې دي زما ټیلر ته تللي یا مثال کې څه اکټیویټیز کوم نو خلک ما څخه ښه ریسپانس سره میلاوي ولې مقصد دا دی چې د مور پلار سپورټ د فیملی سپورټ د ملګرو سپورټ نو دې وجې نه انسان کامیابۍ طرف ته ځي یا د دې دا وجه چې تاسو په داسې پوش ایریا کې اوسېږئ چې هلته ټول خلک ایجوکیټډ دي رایې دا وجه ده او که نه د نو په معاشره کې چې لکه په کلو کې کوم خلک اوسېږي زما نه خیال چې هغوی ته به دا قسمه دغه میلو شي مینه او هغه میلو شوي د ښاریې مسله ده او که نه بیسیکلی افتاب لکه دا مسله چې ده د فیملی ده ولې چې که مونږ فیملی ده لکه مینه چې ده که نه خپل هغه مینه خو به تاسو ته ما چې به کله کتې په بینک یا میلاویدونو هلته به مګپ لګېدو راټولو هغه لکه ما تاسو دا خبره ځکه وکړه چې لکه یو انسان چې لکه ښه طریقې سره کار سټارټ کړي او هغه ته پېژني د فیملی بیکګراؤنډ څنګه دا چېرته پاتې کېږي دې څنګه روټین دی نو د خلکو رویه هم هغه رنګي طرف ته ځي نو مقصد دا دی چې زموږ کمیونټي چې ده که نه هغه لکه د مور پلار نه محرومه ده چې څو پورې ته مور پلار سپورټ نه وي که نه یو ټرانس سره نو هغه کله هم ته کامیابۍ طرف ته نشي تللی صحیح
د سپورټس خبره موږ کوله یو څو کلیپس دي هغه به منځ کې ښیو او دا راته ووایه سو بیا چې هلته کې چې کوم خلک راغلي د ستاسو د سپورټس کتلو دپاره دغه څومره خلک او د دغه خلکو څه احساسات وو سو هوټینګ وغیره کولو یا انجوای کولو پروګرام بیسیکلی هغه چې کوم کسان ګراوند کې ناست هغه ته پته ده چې هغې لکه دې له راځي چې ګیم نه مزه واخلي نو په دې ورځ باندې ماته لکه دا هم ډېره ښه محسوس شو دې کې ما داسې بزرګانو کته او داسې خلک ما وکته چې هغې موږ سره ډېر زیات محبت ساتلو ډېر زیاته مینه موږ سره ساته او بله خبره دا ده چې هغه ډېر زیات لکه دا ګوره هغه دې رسۍ راښکې که نه ته هغه دې لګي نو دا چې دا ګیم مې ډېر زیات جوین کړی او ډېر زیاته مزه یې راکړی چې د کمپیټیشن و که نه لکه هغه ټایم موږ دا نه سوچ کړو چې دا زما فرینډ ما سوچ کړو چې دې وخت کې زما کمپیټیشن دی مقابله ده رجسټریشن د دې څنګه کېدو د دې ګیم د دې خپل فورم څه دغه جوړ شو یا د کې پی ګورنمنټ بیسیکلی دا په خیبر پښتونخوا په لغدي له سپورټس حوالې سره لګدي دا وی چې لکه موږ دا ټرانسجنډر ټول لغون صرف رای د لپاره د هغې لپاره اکټیویټیز وو او دې کې ټول صرف ټرانسجنډر موجود وو کم از کم هغې پکې هر یو ګیم کې هر چا لکه فار ایگزامپل زما هاکی سره شوق ما باکی کې لکه خپل نوم لیکل چې زما نوم پکې دې کې درج شي لکه چا به څه سره شوق نو کې خپل نوم درج کول نو دا بیسیکلی ښه اکټیویټیز شوې ده ښه زبردست شو زما خپل خیال دا دی سو بیا چې یو خدا پکار ده چې په پوره پاکستان کې چې کومې پاکستان کې چې کومې نورې صوبې دي هغې له هم پکار دی چې دغسې پروګرامونه یا داسې سپورټس چې کوم ده هلې ځلې دي یو خو دا کول پکار دي طرف ته توجه ورکول پکار دي څنګه چې دلته کې خیبر پښتونخوا دا یو ډېر ښه قدم اوچت کو او دا د دومره خلک دی خوند یې ول ورکړو دونه مزه یې ول ورکړله څنګه چې موږ سره صوبیا ناسته ده خو دا صرف یو ځل یې زما په خیال کې صوبیا چې نه دي پکار بلکې پکار دا ده چې دا په روټین کې دا ستاسو پروګرامونه وي په دې باندې څه دغه شته داسې مو اورېدلي دي څه پروګرامونه نو بیسیکلی پکار داسې دي چې لکه څنګه لکه زمونږ فیمیل لکه ښه طریقې سره لکه روزانه خپل ګراوند ته راځي که څوک ټیبل ټینس کې که څوک ریلینګ کې که څوک کرکټ کې څوک هاکي کې لکه روټین سره خپل کوچ سره راځي خپل آرنګ ایکسرسایز کې داسې پکار چې زمونږ ټرانسجنډر لپاره هم لکه روزانه بیسس باندې لپاره ښه کوچ جوړ شي ای لپاره ښه ټیم ورک جوړ شي چې روزانه په بیسس باندې راځي ښه طریقې سره خپل گیم جوائن یا سپیشل ګراوند یا بدل ګراوند ښه طریقې سره کوي نو مقصد به دا وي چې زمونږ کمیونټي چې کوم ده هغه به مخکې راځي لکه زمونږ فیمیل کې وګورو ښه کرکټ ښه شته پلیئرز شته بوایز کې زمونږ شته خو په زمونږ کمیونټي نو سپورې یو دغه هم نه دی جوړ شوی ولې نه دی جوړ شوی پکار دی دا جوړ شي زموږ په کمیونټي کې ښه دغه شته دی پلیران شته دی یس ډېر افکورس ماشاءالله که نه نو پکار دی چې زمونږ لکه کمیونټي لکه نور فیمیل یاد وکړه نو پکار دی چې زمونږ لپاره هم لکه خپل کوچ منتخب شي موږ لپاره لکه څنګه کلاړیان څنګه گیمز کې هغه رنګ لکه زما اوس کرکټ سره شوق دی ما سره پکار دی 10 کسان نور واخلي کرکټ ای موږ کرکټ کلاسونه راکړي لکه موږ ښه طریقې خپل کرکټ جوائن کو نو دې سره به دا وي چې لکه کمیونټي زموږ کم طرف ته پرتر هغې نه به بهر راوځي دې سره به چې به دا سوچ اساس کمیونټي بې ضرره کمیونټي بالکل هغه محرومې چې دي نو هغه به پکې کمې شي کمې به شي او بیسیکلی به دا سوچ کړي چې لکه ما ته ښه طریقې سره جاب هم میلاوي زه په طریقې سره معاشره کې خپل ژوند هم تېروم ښه طریقې سره خپل گیمز هم کوم نو زه دې بیا ولې دا دا خو یو آرټ دی که نه دی لکه دا اوس لکه دې خپل یو مجبوري ده لکه ووایم چې لکه هر چا یو دا دغه وي چې لکه خپل ځان له څه ناڅه پیدا کول د رینټ لپاره پیدا کول د کور لپاره پیدا کول کپړو پیزا لپاره لکه انسان چې په معاشره کې ژوند تېري نو ځان له 100 روپۍ پیدا کوي هغې نه بغیر زندګي نه تېرېږي نو بیسیکلی خبره او بیا چاته د لاس خوځولو نه ښه دا دی چې انسان چې په خپل آرټ باندې خلک پیسې پیدا کړي نو غټه خبره دا چې کم پکې ایجوکیشن والا وي نو به ښه طریقې سره یو ښه پلیټفارم باندې کار کوي او مثال کې ته چا مثال کې گیم سره شو کړي نو فرست ټایم به دې دا کېښلی شي که څوک گیم ته راتلل غواړي نو ایجوکیشن مسټ دی نو هر ټرانسجنډر به دا سوچ کړي که زه گیم ته ځم نو زه به ایجوکیشن کوم نو به کله چې ایجوکیشن طرف ته ځي نو هغه مایند به ټول ایجوکیشن طرف ته راځي هغه لکه بل طرف ته سوچ نه کوي به دا سوچ کړي زه به یو سبا یو ښه پلیئر جوړېږم نو مال ایجوکیشن امپورټنټ دی هغه خپل فیوچر کې ایجوکیشن له اهمیت ورکوي نو دې سره به زموږ کمیونټي چې هغه سټرونګ کېږي ولې چې هغه دا سوچ کړي زه به سبا انټرنیشنل لوبېږم څنګه زموږ نور پلیئرز لوبېږي دلته به زما نوم هم پلیئرز کې راځي نو ایجوکیشن چونکې سبا بیا پلیئرز جوړېږي ښه ادارو ته به ځي نو دې سره به د هر څه ټیک کېږي نو دا ده چې ایجوکیشن یو مسټ چې زما چې څومره هم ضروري دي خو تاسو دا غواړئ چې دا گیم د صرف زموږ د خیبر پښتونخوا تر پورې محدود نه وي دا انټرنیشنل طریقې سره دی موشي نېشنل یا انټرنیشنل یا په ټول ملک کې پکار دي چې دا وشي او زمونږ لکه کمیونټي سره پکار لکه اوس موږ پاکستان لکه خیبر پښتونخوا کې موږ په خبر نه اوس لکه مثال کې کراچۍ نه څوک نو هغې لپاره بیل ټیم جوړ شي موږ په خبر نو دا د لوبۍ څنګه چې په کرکټ کې کېږي چې دا کویټه نه دی د په خبر نه دی دا اسلام آباد نه دی داسې ګیمز لکه ګوره په ټرانسجنډر پوره پاکستان کې دي پوره ضلع کې هر ځای کې دي نو داسې هر ځای کې چې مثال کې ټیم جوړ شي نو دا ټیم چې یو بل سره پلیئرز جوړېږي لکه دې چې
شي گیمز کې نو دی به یو خپل یو بل انټریکشنز پیدا کیږي د معاشري خلکو به انټریکشن پیدا کیږي خلک به راځي ډېر جوائن کوي چې د اسلام آباد والا گیم دی او پېښور والا دی او بیا د ټلویزیون په ذریعہ باندې هم د دې کوریج وینو هغه بیا او کوریج ډېر امپورټنت دی چې خلکو ته لکه زموږ داسې ډېر خلک چې خلک ټي وي ته ناست هر سړی دا سوچ کوي چې نن به د اسلام آباد والا گیم نن به د کویټ والا گیم او ډېر خلک ستاسو پروګرام په وساتت باندې خبرم شو وختي فوزي مان یو تاسو کو یو دا پښتنه ته ځان لبکې چې وختي خپل لیکنی وخته خو ماشاءالله زما خپل دی او وخته زه ډېر زیاته خواري کوم ډېر زنانه وو ته خپشي مې دی نه خیر زنانه دې نه خفه کېږي هغه د خپل د وختو کې ساتي او خوبصورتي چې ته وختو انسان لکه ټول وختو سره دی انسان چې لکه ته خپل ځان کیر کوي نو هغه 70% خرازي نو وختو څخه موږ ډېر زیات محبت کوو نو خیر فوزي دې نه خفه فوزي ته ټوټکي لګي پروګرام نه بعد صحیح ده خاصو بیا څنګه د خپل ځان نور څنګه خیال ساتي د فټنس او یا د خپل بیوټي کنه بس نیچرل دی پری خدي دي زما خو نیچرل سری خو لکه خپل کیر زکه کوم چې لکه ز په سکرین باندې لکه ز پروګرامات کوم لکه زمونږ ټریبل نیوز نتورک نه لکه ز پروګرام کوم په خپل ځالتن انکر پرسن يم خلک راغواړم لکه ایله لپاره بیوټي دی ضروري چې انسان بیوټي وي وسره خبرې وي نو خلک به تاسو انټریکشن تاسو پروګرام کې ډېر دلچسپي ساتي خو خټه خبردار چې لکه زمونږ چې کم سمونږ اثر چې هغه لکه زکه اپریشیټ کوم ډېر زیات زکه په پروګرام په ساتت مې چې هغه فرست ټایم په خیبر پختونخوا کې مال یو پلیټفارم کې مال یو زیر راکو نو زموږ سید نظیر نو دا مال لپاره ډېره غټه خبره چې ټرایبل نیوز نت ورسې اداره چې هغه ته خلکو ډېرې خبرې بم کړي ولې چې یو ترانسجنډر یو اداره ته ایکسپټول نو ته ډېر زیات خلک خبرې هم کوي لکه دا تاسو کې راسنه نو زما ته سي ادارې خلک ته چې ایکسپټ کوم زما کولیګ زما مثلا د فیمیل هم خنماینده کولی شي نمائندګي کولی شي د فیمیل د میل هم کولی شي نو زما سر چې نو تاسو هغه کامن مین یې په خوا چې د کرکټ کم ټیم او کم په کې سیوا شو هغه ته به عزت کامن شو یو سر ټیم سره هم لوبې دو بل سره هم لوبې نو غټه خبردار چې تل ماته ډېر زیات محبت ملاويږي نو دا ډېر ښه اپورچونټیز ماته ملو شو فرست ټایم لکه ما درې سلو کال تن پروګرامونه ما هوست کوي سره ټریبل نتورک سره نذیر سره دینه بعد به ماته کله ریډیو نه افر شو نو بیا زه ډېر بدی خوشاله چې زما اواز سره به خلک څنګه دغه کوم نو دا ما ریډیو پښتونخوا ریډیو ته زیب نه ماته پروګرام ملو شو نو الته زما آیات سیب دي زما ما کله اډیشن واش نو غي ماته چې ماشال تاسو پروګرام کول شي نو دا و چې ما وی چې زما بل لسته اواز سره زما خلک څنګه محبت ساتي نو ماشالله چې مارنینګ شو کوم پروګرام راشم نو خپل आवाज کې راځي کنه میل आवाज کې راځي نه زه دې आवाज کې راځم او زما دې आवाज ته خلک محبت ساتي نو چې کوم आवाज دې مغي کې راځي خیر تاسو دا आवाजونه خو نشم اول بدی پر ریډیو आवाज بدلولو نوم به بدل کړو आवाज به بدلولو زه خپل نشم دا خپل نشل خبرې کوم بس خپل आवाज کې لګیم او دا چې زما لیسن ماشاءالله ما سره ذات محبت ساتي زما خويند زما رونو لکه ما ته خو میسج راکې خو فیډبیک ما ته راکې نو بعدين ما ته ډیر ذات خوشحالي مې لکه سحر کې یو ترانسجنډر را پاسې ډېر ګراني او زه چې کله هم مارنینګ شو لازم نو ډېر ذات خوشحال سحر کې را پاسم خپل ځان فرش کم مارنینګ شو ډېر ګران کار او زما مارنینګ شو خو غره چې سحر وخت چې د خلکو په مخونه باندې ته کوم خنداره ولې کنه دا چې بال بچدار نه غي کولی شي خو چې کله بال بچدار شي به نشي کولای مشکل شي ای ته ګراني خدا دې چې لکه ما ته ډېر زیات خلګيږي لکه دا ډېر ښه خبرې زمونږ چې اف ام نه زمونږ خلک پروګرام او ریدام ډېر غټه په خپل کمیونټي کم مسلې هغه خلک ته بیان نه علاوه زمونږ چې کوم فیمیل وي دای کوم مسلې پای باندې خبرې کوم د میل چلډرن هر ټاپکس باندې خبرې کوم نو مال پاره ما ته ډېر ښه میسج کوي هغه خلک چې کوم په کمیونټي نه مونږ لری ګرځي ای زما واسطه دومره محبت ساتي چې زر اف ام اون کړم دا ډېر غټه خبره ده نو بیسیکلی راتلل دې دغه زما دا و چې زما ته کمیونټي لکه ما ته ډېر افتاب ډېر زینو افر زما ته شوی دي نوکری لپاره ما ته افر شوی دي هغه غزینو کې خو ما دا سوچ کول افتاب کزي یو ځای کې نوکری لپاره اپلای وکم نو هغه نوکری به زما یو محدود خلکو ته پته لګي او ادارې ته بدلتي یو کمیونټي کې یو کس ته لګیا ریکا ان شاء الله موږ سپورټ کوو ډیر مننه ثانک یو سو مچ بالکل به موږ سپورټ کوو او موږ سره تاسو چې نور مختلف خلک نن تاسو کتلې پروګرام کو ته افتاب غیب هم سپورټ کوي ډیر مننه قدمونو کوتونکو تاسو هم او د دې صوبیا خان دلته راغختلو مطلب او د دې خبرو اترو مطلب صرف دا نه چې دا ارسه موږ انجوای کو بلکې د دې ارسه مقصد چې کوم دی هغه دغه دی چې په سوسایټي کې یا په معاشره کې داسې چې کوم خلک دي ترانسجنډر هغه ایکسپټ کول چې کوم دي نو هغه ډیر ضروری دی یو ناتي رسول مقبول صلی الله علیه و آله وسلم د اوریدو سعادت حاصلو دغه نه بس پښتو کې خبرونه بیا به هنکو کې خبرونه او بیا به تاسو مخامخ راځو مسروز